یو ښه او دوه بد خبرونه. شپږ طالب بندیان د بین الافغاني مذاکراتو د خنډ عامل شوي. حکومتي سرچینې وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې مذاکراتو د هغه شپږ بندیانو د نه خوشي کېدو پر سر نه پیلېږي چې بهرني ځواکونه یې وژلي. دغه شپږ بندیانو په هغه 400 بندیانو کې شامل دي چې په مشورتي لویه جرګه کې د خوشي کېدو فیصله وشوه. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې استرالیا او فرانسه د دې بندیانو په ایله کېدو اعتراض لري. اوس حکومت له دې سره سم هغه موضوع هم راپورته کړې چې لومړی باید له طالبانو سره بندي افغان ځواکونه خوشي شي. حکمت الله، شکر الله، محمد داود، عبدالصبور او نقیب الله هغه شپږ بندیان دي چې په نظامي دندو کې یې پر بهرني ځواکونو حملې کړې دي. ایراني شنونکي: امریکا په افغانستان کې د اوږدو جګړو پلان لري. امریکا او عربستان د ISI په همکارۍ په افغانستان کې د اوږدو جګړو د رامنځته کولو پلان لري. ایراني رسنۍ انصاف په یو مطلب کې د سیمه ییزو چارواکو د شنونکو له خولې وایي د دې هڅې روانې دي چې طالبان او افغان حکومت په خپلو کې سوله وکړي، خو حقاني شبکه چې له ISI سره نږدې اړیکې لري له داعش ډلې سره یې یوځای شي. د دغه رسنۍ په باور په دې برخه کې امریکا، عربستان او د پاکستان استخباراتي اداره کار کوي. سرچینه کاږي امریکا غواړي چې دغه ډلې په ننګرهار کې ځای پر ځای شي او له هغه ځایه د چین، سینګانګ، ایران، روسیې او هند پولو ته ګواښونه جوړ کړي. ایراني رسنۍ وایي چې امریکا په دې توګه په سیمه کې د اوږدو جګړو پلانونه لري او باید پر وړاندې اقدام وشي. ایراني چارواکي افغانستان سره د هند د مرسته شویو غنمو اومه جوپه چابهار ته رسېدلې. د ایران د سیستان بلوچستان د بندرونو عمومي رئیس بهرني عقایي وایي چې افغانستان سره د هند د مرسته شویو غنمو اومه جوپه هم چابهار بندر ته رسېدلې ده او ډیر ژر به د ملک بندر له لارې افغانستان ته واستول شي. نوموړي زیاته کړې د هند له لوري دغه بندر ته رسېدلې اوه کښتۍ 352 کانټینرونه لري. د عقایي په وینا دا د هغو 15,000 ټنو غنمو برخه ده چې هند له افغانستان سره د مرستې ژمنه کړې وه. هغه دغه راز زیاته کړې چې د کرونا وبا پراختیا مخنیوي په موخه د لګول شوي بندیزونو له نرمېدو وروسته افغانستان ته د ایران صادراتو کې پام وړ ډیروالی راغلی دی. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوی ویډیو د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت.